السلام علیکم ګرانو دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څلور تازه لنډ مهم خبرونه. په شلوریزه نړیوال جام کې یوه بله لوبه هم د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېدل چې په ICC باندې د کرکټ مینوالو لخوا سختې نیوکې روانې دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله په ټولو به خبر کړم. راشد خان د کریم جنت توپچونه او توپخانه وستایل او هغه ته مبارکي ورکړه. کریم جنت د احمدشاه ابدالي پرس کلاس سیالۍ په 6 پاڼیو کې 2 سلیزې او 4 پنځوسیزې وهلې دي. همداراز په 8 پاڼیو کې 14 ویکټې هم اخیستې دي. راشد خان هم د کریم جنت یو عکس پر خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی او لیکلی دی چې نور هم وځلیږي او مبارکي هم ورکړې ده. همداراز د کرکټ ډیری مینوالو هم د کریم جنت د استعداد ستاینه کړې ده او ویلي دي چې هغه له دې امله د خلکو له نیوکو سره مخ کېدی چې د اصغر افغان ورور دی. خو بل خوا ډیر شمیر کسانو بیا هم په کریم جنت نیوکې کړي دي او لیکلي دي چې دا بیا ځلې هڅه کیږي چې کریم جنت ملي لوبډلې ته راوستل سي. یو شمیر کسانو بیا لیکلي دي چې کریم جنت همدې کورنۍ سیالیو لپاره ښه دی، هر څومره منډې چې کوي ښه خبره ده، خو په ملي لوبډله کې یې نه غواړو. د یادولو وړ ده چې راشد خان له BBC پښتو سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي و چې کریم جنت او حضرت الله زازی نږدې ملګري دي. په راشد خان باندې ځینې کسان له دې امله نیوکې کوي چې حضرت الله زازی د هغه په زور په ملي لوبډله کې لوبیږي ځکه چې د هغه ملګری دی. په نړیوال جام کې د باران له امله یوه بله لوبه هم لغوه شوه. نړیوال شلوریزه جام چې په استرالیا کې روان دی نن په میلبورن کې د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ 15مه او د استرالیا او انګلند ترمنځ 14مه لوبه ترسره کیدونکې وه، خو دواړې لوبې د باران له امله لغوه شوې او بیخي ټاس هم ونه سو. په روان نړیوال جام کې دا دریمه لوبه وه چې ان ټاس هم نه دی اچول سوی. همداراز له دې مخکې هم په ځینو لوبو کې بارانونه سوي دي چې لوبې یې یو څه د ځنډ سره مخامخ کړي دي. د کرکټ په نړیواله شورا باندې په ټولنیزو رسنیو کې له دې امله سختې نیوکې کیږي چې ګواکې په داسې یو هیواد او داسې وخت کې نړیوال شلوریزه جام ترسره کړ چې ټول بارانونه دي او ټولې لوبې د بارانونو له امله نه ترسره کیږي، چې ټول رنګ او خوند یې پیکه کړی دی. د استرالیا لوبډل مشر او د انګلند لوبډل مشر د لوبې لغوه کېدل بده خبره یاده کړه. ویې ویل چې ډیر خفه دي چې د باران له امله دا لوبه ترسره نه سوه، ځکه چې دا لوبه د دواړو هیوادونو لپاره ډیره مهمه وه. د یادولو وړ ده چې ویل کېږي د افغانستان را روانه لوبه چې د سریلانکا سره ترسره کیږي هم پکې د باران احتمال دی او ښایي هغه هم د باران له امله ترسره نه سي. د شلوریزه نړیوال جام د اول ګروپ پوینټونه نیوزیلند د 3 پوینټو سره په اول مقام کې ځای لري، انګلند د 3 پوینټو سره په دویم مقام کې ځای لري، هالند د 3 پوینټو سره په دریم مقام کې ځای لري، استرالیا د 3 پوینټو سره په څلورم مقام کې ځای لري، سریلانکا د 2 پوینټو سره په پنځم مقام کې ځای لري او افغانستان هم د 2 پوینټو سره په شپږم مقام کې ځای لري. بابر اعظم وایي که رښتیا ووایم زموږ لپاره ډیره سخته ده چې تر نیمې پای لوبې پورې ورسېږو. پاکستان په لومړۍ لوبه کې د هند سره تر یوې زبردستې لوبې وروسته ماتې وخوړل او تېره شپه د زمبابوې سره هم په لوبه کې ماتې وخوړل چې زمبابوې ډیر کم هدف 130 منډې هدف ټاکلی و چې پاکستان ونه توانېدی چې یاد هدف ترلاسه کړي. یوازې 119 منډې وکړلې او په یوه منډه باندې په دغه لوبه کې ماتې وخوړل. د پاکستان راتلونکې لوبه د اکتوبر په 10 تاریخ یعنې سبا له نه بل سبا ترسره کیږي. دا لوبه د نیدرلند سره ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ او د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.